د سرحدي ښار چمن او کوټې څخه په یو زیات شمېر تجاران به د تجارت لپاره جاپان، چین، سنګاپور، ویتنام، هانګ کانګ ته بتلو، خو د تیر کال راهیسې د کورونا عالمي وبا له وجې عالمي سفري بندیزونه لګېدلي دي. دوی اوس هلته نسي تللی. دغه تجاران وایي چې دغه له امله د دوی تجارتي دندې هم درېدلې دي. څه تجارت دپاره د دغه یاد هېوادونو ویزې بندې دي او کومې غټې ویزې چې خلاصې دي هغه د کورونا د ازموینې د سرټیفیکټ او یا هلته د ورسېدو پس د کرنټین د مراحلو سره مخامخ وي. دغه وجه ده چې تجاران هلته نسي تللی او د پخوا په شان د مالونو ترسیل هم کم سوی دی. یو ځای تاجر په دې هکله وایي کورونا څه دا کم شیان چې بند سوي دي جاپان ویزه نه ورکوي پر خلکو باندې مالونه کم سو کم سامانونه چې پخوا راکړل په هغه رقم نه راځي د پخوا 100 کاټ نه راکړل اوس 2 کاټ نه راځي. پام پر هغې خو موږ درې واره ټرایانې کړي دي. یوه خاشن دی لکۍ چې راځي به چې کونونه به کم چې ورلي هلته بیا کاټنران نه درې لکۍ. دغه تجاران د تجارتي مالونو د ترسیل 2 لارې کاروي. یوه لاره د کراچۍ پورټ ته د کومو مالونو محصول کولو په پاکستان کې اجازه وي پر دغه لاره و پاکستان ته راوړي. دویم د افغان ترانزیت له لارې و افغانستان ته مالونه وړي چې بیا دغه مالونه د قاچاق په ذریعه و پاکستان ته راانتقال کوي چې په دغه مالونو کې د موټرانو سپیر پارټس، کپړه، الکترونیک سامانونه، کمبلې، بایسکلان، انسپي ګاډۍ، ناشکن یعنې د شیشې لوښي، د ګیس چولې او هیټران، فریجان او ویسیان، شنې او تورې چای، غرض هر قسم شیان شامل دي. محیب الله د چمن په یو مشهور مارکیټ کې د الکترونیک سامانونو دکاندار دی. دا وخت په خالي دکان کې ناست دی. دی وایي چې د کورونا عالمي وبا له وجې مالونه کم راځي چې د دوی کاروبار زیات متاثره سوی دی. کم سامان چې راځي د جاپان او د دوبۍ او چاینا سره راځي اوس کنټینران ډېر سخت دي په کم تعداد اوس سامان راوړي. کورونا په وجې ډېرې ویزې سخت سوې نو خلک تر ډېر مشکلات یې نسي تللی بهر ته په دا وجه د سامانونه ډېر کم را روان دي. اوس چمن سرحدي ښار چې د بهرني هیوادونو د سامانونو لکه څنګه چې مرکز دی د دې څخه لوی کاروباري مرکز بیا د کندهار د پاکستان او پولې ته ورسره مبیش منډۍ ښار دی چې هلته باقاعده کټنران خلاصیږي او بیا د دغه ځای څخه و پاکستان ته مالونه راوړل کیږي چې د هغه ځای تجاران هم د کورونا عالمي وبا له وجې په نړۍ کې د سفري بندیزونو له امله د مالونو ترسیل نسي کوی. دغه تجاران وایي چې په روانو حالاتو کې دوی هم د کورونا روپو زیانونو سره مخامخ سوي دي. نعمت الله سرحدي، وی ډیوا، چمن.